مشهور سندرغاړې نازیه اقبال د زوی د قرآن پاک ختم ویډیو په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده. دغه ویډیو به تاسو سره شریکوم. د دې دغه زوی چې د سلطان فیضا نوم دی، د هغه کوم تلاوت او کوم ویډیوګانې دي هغه به هم تاسو وګورئ. د نازیه اقبال باره کې چې همدا اوس یو خبر وایرل شو، ویل کېده چې د هغې کوم بچنګې دی، یعنی سلطان فیضا نوم دی، هغه د قرآن پاک مبارک ختم وکړو. دغه نه علاوه هغه وایي چې دا د یو کالو چې موږ سوشل میډیا ته ښکاره کړو، یعنی هلته دوبۍ کې انټرویو وه، اوس هغه چې دی د 10 کالو دی، د قرآن پاک ختم یې وکړو. نازیه اقبال وایي چې زما ورندار په خپله علاقه کې مدرسه چلوي او دته هم هغه آنلاین دغه قرآن پاک ختم کړی دی. نو دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. اوس هم ځینې کسان په سوشل میډیا باندې لګیا دي، وایي چې نازیه اقبال په لندن کې د کاغذونو اخیستو دپاره کومې ډرامې کړي دي، په خپل رور باندې الزام لګولی و او بیا د هغې نه پسې رور هم پولیسو بوت او داسې مختلف قسم الزامونه او داسې مختلف قسم خبرې کوي. نو قدرمنو دوستانو، اوس د دې خبرو نه الله پاک خبر دی چې رښتیا به داسې څه شوي و که نه به وشوي.